پاکستاني لوبډلې 2019 کال په زبردستو ماتو پیل کړی. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال په پرلهپسې زبردستو ماتو پیل کړی. دا چې نړیوال جام ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو پاکستاني لوبډلې په یو بد حال کې کار لري. پاکستان په دې مهم او ارزښتناک کال کې تر دا مهاله 18 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي دي، چې په دې کې یوازې 3 سیالۍ ګټلې او 15 نورې یې بایللې دي. پاکستاني لوبډلې د دې 18 سیالیو څخه 10 لوبې له یوې لوبډلې ساوث افریقا سره ترسره کړي دي، چې په دې لوبو کې دواړو لوبډلو 2 ټیسټ، دغه راز 15 ورځنۍ او 3 شل اوريزې سیالۍ ترسره کړي دي. خو پاکستاني لوبډلې له دې سیالیو یوازې 52 اوريزې او 1 شل اوريزه سیالۍ ګټلې او نورې ټولې یې بایللې دي. له ساوث افریقا وروسته په متحده عربي اماراتو کې هم پاکستاني ملي لوبډلې له استرالیا سره 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي، چې په دې ټولو 15 سیالیو کې پاکستاني لوبډلې زبردست ماتې وخوړلې. اوس پاکستاني لوبډله په انګلستان کې ده، چې له کوربه انګلستان څخه یې په پرلهپسې توګه په 1 شل اوريزه او 52 اوريزو سیالیو کې پرلهپسې توګه ماتې وخوړلې. یو شمېر د کرکټ مبصرین او کرکټ پوهان بیا وایي که د پاکستاني لوبډلې همدا حال وي، نو په راتلونکي نړیوال جام کې به سختې ماتې وخوري. پاکستاني لوبډله ټاکل شوې په نړیوال جام کې 2 ځل د افغان ملي لوبډلې سره هم ولوبېږي، چې لومړۍ لوبه به 9 ورځې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمرینات وي. له هغې وروسته به بیا په نړیوال جام کې په رسمي توګه په یو نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې سره مخ شي. هیره مو نه وي چې پاکستان وروستي 11 سیالیو کې هیڅ بریا نه ده ترلاسه کړې او د بریا په ارمان هر ځل میدان ته ښکته کیږي.